مسافر وطن تراله یا یار خفه د یاد قصد ناراضینا دی یاران چا د زړه په خوښه موندلي دي درنو لیدونکو سلامونه خدای دې وکړي تاسې ټول به راته روغ او جوړې وئ او د صحت او عافیت جامې به پر تن ولرئ یو ځل بیا اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې او بیا هم له اسداباد ښار څخه درنو لیدونکو موږ خو په کونړ ولایت اسداباد ښار کې ډېرې خپرونې وکړې خو د ورځې دا چې شپنی اسداباد ښار به تاسې نه وي لیدلی نو نن راغلي یو چې شپنی اسداباد ښار تاسې ته وړاندې نن نو که څه هم اسداباد ښار ډېر کوچنی ښار دی خو د مینې بیا ډېر لوی ښار دی مینه محبت پکې ډېر زیات دی دوستانو اسداباد ښار نن ډېری خلک وایي چې سبا ته اختر دی او ډېری وایي چې نه بل سبا چهارشنبې په ورځ اختر دی نو موږ هم راغلي یو دلته اختر ته آمادګي نیول کېږي ډېری خلک د مختلفو ولسوالیو څخه د شپې راغلي دي د ځان لپاره څپلۍ جامې او همدغه راز د کور نور اړوند سامانالات اخلي نو دوی سره به خبرې اترې کوو چې سږکال اختر څرنګه دی او د دغې سربیره شپنی اسداباد به ننداره کوو نو ملتیا مو وکړي درنو دوستانو بیا هم ستړي مشئ دلته مې یو ځوان تر څنګ ولاړ دی چې د وچې میوې ریړۍ لګولې دې سره به خبرې کوو ستړي مشئ وروره خیر اوسې وروره څه حال دی ته ښه یې جوړ یې شکر صحت دې ښه دی شکر دی خیر دی لومړیو کې به زموږ د کونړ ټي وي مینهوالو ته خپل نوم مبارک ووایي نوم لالزمین افغان او د مرورې ده لالزمین افغان د مرورې نو لالزمین افغان صاحب دا به راته ووایي چې کاروبار څنګه دی شکر دی ښه دی ښه دی او ستاسې په نظر سږکال اختر څرنګه دی اختر خو شکر دی ښه دی انشاءالله امنیت دی او موږ خوشحاله یو انشاءالله اختر ډېر ښه اختر دی او افغان صاحب څو روژې مې ونیولې روژې خو پوره نهه شو ونیولې پوره نهه شو او څو پاتې دي یو به پاتې انشاءالله نه اختر دی نه داسې ویل کېږي چې اختر نشته سبا نشته نشته نو ته څه وایې چې اختر شي ښه ده او که روژه نه زه وایم چې روژه شي ښه ده روژې پوره شي ته وایې چې زما کاروبار به کې ښه وشي که نه نه یو خو دا فرضي عمل دی دا به پوره شي او ثواب به هم ډېر وشي چې پوره شي نو ښه ده نو راځه د اختر شپه ده او ډېر مسافر ستا غږ اوس فی الحال اوري او د مرورې دا خلک چې دي زیاتره شاعران هم دي او ترنم ویونکي هم دي داسې ده که نه ده همداسې ده نو چې داسې ده تا نه به یو شعر یا یو ټپچ شی واورو
نو مرور به پاتې نه راولي پاس په باره کې اوبه ګاډې وډې ځینې او شینوارې بس راځه ته رامخې ته شتې وښایه ها زه زما ته یو ټاپه بس شریک بس کنه زمزمه ته وکړم بس چې زمزمه دې وکړه نو بس مسافر وروڼه به لا خوشحاله شي او ستاسې د مرورې ډېر خلک چې په خارج کې دي زموږ خپرونې ګوري او همیشه راته میسج کوي چې دلته تاسې زموږ لپاره مروره کې خپرونې وکړئ نو دغه د مروروال در سره په چغسرۍ کې مخاطب دی ها ټاپې په دې ډول دی وایي پیزوان د 200 ټوټې شان نقاب د هیڅ مشاج مسافر وطن تراله یا یار خپه د یاد قصد ناراضی نه شان اختر شپې ورځې ډېره مننه ډېره سلامت راځه ته ووایه که نه ته ووایه ته هم نه وایې ته وایې څه شی وي امانت نو دغه ورور څه شی وایي ټپې دې ته ټپې وکړه زه به ته یو بیت شان ډالۍ کړم بیت ووایه که نه که د ازادۍ زیری دې راوړو یو جانانه مونځ ته پرېږدم خوله درکوو څنګه که د ازادۍ زیری دې راوړو جانانه مونځ ته پرېږدم خوله درکوو ازادۍ زیری راوړی کومه دی ازادي نه ده شکر دی اختر شپه ده او خسته موسم دی امنیت څنګه دی شکر دی ښه صحیح دی کوم ځایونو ته به چکر ته ځې اختر کې انشاءالله دانګانه به ځو بنشیله به ځو نو زیاتره چې زه کله هم خپرونه کې مخامخ شوی یم خلک وایي دانګام ته نو دا لیدونکي به وایي چې کونړ کې بل کوم ځای نشته ولې نشته ډېر ځایان دي ناړۍ ده شګل دی چپه ده ډېر ښایسته د چکر لپاره مناسب وي بلکل ډېره مننه سلامت اوسه بل کوم یو شته راځه نه ښکاري دا ټول وایي دا دی او ته وایې نه هله بس خلک دی غږ دی اوري هغه دی نه دي بیا وایي وتښتېد وایه یا چې مسافر جانان می راشي د ناوې توب جوړه به بیا په غاړه کما یا د نصیبونو فیصلې دي یاران چا د زړه په خوښه موندلي دي نه یا زه پسې مرم زما ارمان دی خو ما نه پېژني زما قاتل زما جانان دی جانان دی خو ما نه پېژني ډېره مننه سلامت اوسه ډېره مننه درنو لیدونکو تاسې چې اسداباد ښار ګورئ په مختلفو رنګونو پوښل شوی دی او همدغه راز د کوچني اختر لپاره ډول ډول تدابیر نیول کیږي په اسداباد ښار کې تاسې په تېره خپرونه کې وکتل چې اسداباد ښار کې ډیری ځایونه چې رنګ یې ضعیفه شوی او د هغې بیا رغونه وشوه او بیا رنګ شو همدغه راز د اسداباد ښار چوک په مختلفو رنګونو وپوښل شو او نور ډیر تدابیر د اسداباد ښاروالۍ لخوا په اسداباد ښار کې هغه خلکو ته نیول کیږي چې اسداباد ښار ته په چکر باندې راځي او همدغه راز کونړ ته په چکر باندې راځي د نورو ولایتونو نه مختلف قسمه ولایتونو نه کونړ ته سیلانیان راځي نو اسداباد ښاروالۍ ورته اسداباد ښار د ښه راغلاست په توګه ښکلی کوي نو زه به دغه هکله د اسداباد ښاروالۍ نظر هم راخلو ملتیا مو وکړئ د نړۍ ټولو مسلمانانو ته عموما
او افغانانو ته خصوصا او به د اسداباد اوسیدونکو ته د اختر مبارکي وړاندې کوو. الله تعالی دې د دې عبادات بدني او مالی په خپل دربار علی کې قبول او منظور کړي. دا چې کونړ یو ځانګړی ښکلا لري او د هیواد د ګوټ ګوټ نه دې ته سیلانیان راځي. د سیلانیانو دپاره د امارت اسلامي د خوا نه پوره امنیت په هره ساحه کې په غرو رغو کې ورته شوی دی. همدارنګې د سیلانیانو دپاره اسداباد ښار دا ښکلا باندې برابر شوی دی او سیلانیانو ته ښه راغلاست ویو. هر کله دې راشي شین کونړ ته دې هر کله راشي او دلته په امن کې دې هغه خپل هغه سیل دپاره چې راغلي دي هغه دې په پوره امن کې او په پوره شنه فضا کې ولمانځي. او آخر کې ټولو هیوادوالو نه غواړو چې هر شخص د افغانستان عسکر ځان وګڼي او د افغانستان په نور لا امنیت کې د امارت اسلامي سره پوره همکاري وکړي او همدارنګې د چاپیریال په ساتنه کې هر افغان ځان مسؤل وګڼي چې څنګه کونړ ولایت د خوشبوئی د لحاظ نه همدارنګې د ښکلا او د سرسبزۍ د لحاظ نه ښایسته ملک دی، ښایسته ساحه ده، ښایسته چاپیریال دی. نو همدارنګې د ټولو کونړو نه غوښتنه کوو چې د دې چاپیریال په ساتنه کې او د دې ښایسته اوبو په پاکوالي کې یعنې پوره همکارانې موږ د یو بل سره وکړو. دا زموږ وجیبه او فریضه ده. درنو لیدونکو د اسداباد ښار تاسې ګورئ غالبا یوه ورځ اختر ته پاتې ده چې سبا د خیره سره اختر نه دی بلکې روژه ده او بل سبا نو بیا اختر دی. د اسداباد ښار ښاریانو همدغه راز د کونړ ولایت له ولسوالیو لرې پرتو سیمو څخه نن شپه اسداباد ښار ته خلک راغلي دي او د ځان لپاره جامې، څپلۍ او مختلف قسمه لباسونه اخلي او دغه راز اسداباد ښار نن د ډېرې مینې څخه ډک دی. نو درنو لیدونکو اسداباد ښار ما مخکې یادونه وکړه چې څه هم کوچنی ښار دی خو بیا د مینې ډېر لوی ښار دی. موږ په تېره خپرونه کې د مختلف قسمه خلکو سره خبرې اترې وکړلې چې اسداباد ښار کې مختلف ټیوالو کارونه یې کول. د دغې سربیره مو په دې خبرې وکړې چې اسداباد ښار کې ستاسې لپاره نه یوازې اسداباد ښار کې په بخښنې سره چې په کونړ کې ستاسې لپاره څه آمادګیانې نیول کېږي او همدغه راز د کونړ کومې سیمو ته باید چکر ته خلک لاړ شي. نو درنو لیدونکو اسداباد ښار دی او ما مخکې یادونه وکړه چې د ورځې موږ ډېری خپرونې په اسداباد ښار کې کړې وې خو دا چې د شپې موږ کومه خپرونه نه وه کړې نو نن دغه د اسداباد ښار تاسې د شپې ننداره کړو را سره. جوړ ښه څنګه صحت ښه دی؟ شکر دی والله ته ښه جوړې. نوم به دې راته ووایي. محمد څنګه راوتی اسداباد ښار ته؟ والله راووتو داسې موږ ویلې څپلۍ مپلۍ به والو د اختان به جوړ په کونړ کې د کوم ځای؟ د وټپور ولسوالۍ. وټپور نه دلته راغلی اوس؟ والله وټپور نه رالو انډیوالان یو چکر هم راولګ. دا راته ووایه څه کال اختر څنګه دی ستاسې په نظر؟ والله ښه دی بد نه دی بس. او نن چې په اسداباد ښار کې کومه ګڼه ګوڼه یې نه دا په نورو اخترونو کې هم یې خو یوازې اوسني اختر کال په کال بس دی همدغومره یي. او امنیت څنګه دی په اسداباد ښار کې وغیره
په ټول کونړ کې امنیت څنګه دی؟ ولا ښه دی امنیت هم ښه دی بس هم په جمهوریت کې هم په امارت کې خلک وایي چې نن د اختر شپه ده، ته څه وایي؟ ولا موږ هم بس راوتي یو ټولو خلکو اختر کړی دی موږ هم یو چې اختر دی خو پته یې نه لګېږي نو چې چا ویل اختر دی ته هم وایې موږ وایو هو اختر دی راځه نو بس په دې اختر کې به بیا زمونږ ډېری لیدونکي ستا غږ اوري او زیات بیا د کونړ او د افغانستان څخه مسافر دي بهرنۍ هیوادونو کې دي یو شعر ټپه جالبه خاطره یو ټوکه چې یو ولا شعر خو نه راځي دی که ورته پاتې نو راشي یو څه خو به ورته ووایې که نه نو اوس هغه دی کېدای شي ستا خپلوان هم پکې ستا غږ اوري بس ټولو ته دې مبارک وي اختر والې ورېدل مبارکي بس به ورته همدومره. ووایي والې ورو مننه سلامت اوسې ډېره مننه لیدونکو دغه ورور خبرې تاسې واورېدې هغه وایي چې زه د وټپور ولسوالۍ څخه راغلی یم اسداباد ښار ته ما مخکې یادونه وکړه د کونړ د مختلفو ولسوالیو وټپور مروره همدغه راز نرنګ سرکاڼو او د نورو ډېرو ولسوالیو څخه دلته خلک راځي دوستانو تاسې د کونړ ولایت اسداباد ښار یا چغسرۍ ننداره کړم تر بلې هغې چې زه اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې زیږېږم د یو سوکاله او باد افغانستان په هیله او د داسې امن افغانستان په هیله چې هره شپه دلته بیا په دغه ښارونو کې دغسې مینه محبت وي دوستانو تر بیا چې هر چیرې وي سوکاله او باد اوسئ د خدای په امان